السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور عبید خان. ماشاءالله ډېرې ښایسته خبرې کوي دا ماشوم او ښکلی تربیت یې شوی. د خپلو بچو همداسې تربیت وکړئ. نو راځئ د دې ماشوم د خبرې لږې شانتې اورو. تاسو بچونه ویډیوګانې کوئ، مور ورته خاندي لږ بچی لږ ګرچه داسې مور ورته خاندي ښځو پسې انګلیسي ګډېږي مور ورته خاندي پلار مو ورته وایي بچی لږ ګرځه داسې ورته کوي پلار مو ورته خاندي دا نو درس قرآن ورته وښایه الله پاک قرآن ورته وښایئ سپاره ورته وښایئ. سبا چې غټ شي مور پلار به قدر به کوي؟ نه. ولې؟ دم به جوړېږي. ولې به جوړېږي؟ قرآن ورته ښودلی دی، سپاره هم ورته ښودلې ده، الله پاک هم ورته ښودلی دی. ښه ملګرو، د دې ماشوم دا خبرې به تاسو اورېدلي، یقینا ډېرې ښکلې خبرې کړي دي. نو د ماشوم ته ټول په کمنټس کې ماشاءالله هم ولیکئ او د مخکو ملګرو سره دا ویډیو شریکه کړئ د ثواب په نیت، او زموږ دا چینل هم ورسره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په ټیم داسې ویډیوګانې میلاویږي. او اوس ماته اجازت راکئ د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.